د اوبو او انرژي وزارت مسؤلین وایي چې د روان کال په اوږدو کې د ټول هیواد په بیلابیلو برخو کې 411 پروژې پلي کوي. دغه څرګندونې د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر اخونزاده نن په کابل کې د یاد وزارت د تیر کال کړنو په تړاو جوړ شوې غونډې ته وکړې. نو موږ ویل چې د روان کال لپاره په ټول هیواد کې 411 پروژې پلان شوي چې د بودیجې د تصویب وروسته به یې عملي چارې پیل شي. چې د آینده کال لپاره په خلاصه شکل باندې موږ ویلی شو د 411 پروژو په پلان کې لرو چې انشاءالله د مالیې وزارت د بودیجې تصویب څخه وروسته به دا عملي چارې شروع کیږي چې په هغو کې تقریبا ستر او منځني بندونه دي، د اوبو او وړه کنټرولي چک ډیمونه دي، د اوبو لګولو سربندونه دي او کانالونه دي، د سیند د څنډو تحکیمات دي، ځمکې لاندې اوبو تغذیې پروژې دي، له پنجشیر سیند څخه د کابل ته اوبو د لیږد پروژه ده، د اوبو تاسیساتو ساتنه او مراقبت پروژې دي. د اخونزاده په خبره د یادو پروژو د عملي کولو لپاره 10.2 میلیارډ افغانۍ بودیجې وړاندوینه شوې ده. هغه دا هم ویل چې تیر کال د بهرنیو مؤسسو په مرسته په ټول هیواد کې 360 پروژې پلي شوي چې په دې کې سربندونه، کوچني بندونه، کانالونه او د اوبو اړوند نورې پروژې شامل دي. د اوبو او انرژي وزارت مرستیال ویل په ټول هیواد کې د سبان د 310 میلیونه ډالرو په ارزښت هغه پروژې هم نیمګړې پاتې چې د آسیایي بانک له لوري تمویل کېدې. موږ تقریبا د خارجي مؤسساتو په همکارۍ باندې 360 پروژې په ټولو ولایتونو کې عملي کړي دي چې هغه سربندونه دي، واړه بندونه یا چکډیمونه دي، کانالونه دي او همدارنګه نورې د اوبو مربوطه اړوند پروژې دي. دغه راز په دې غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د برنامو د انسجام رئیس انجینر رفیع الله ستانکزي ویل په ټول هیواد کې 100 بندونه د یاد وزارت له لوري مشخص شوي چې په راتلونکي کې به د جوړولو چارې پیل شي. دغه بندونه چې 100 بندونه په افغانستان کې شناسایی شوي دي چې دا په اوږدمهاله کې تطبیقیږي. دا مو ویلې چې په 3.5 میګاواټه زیات برق تولید ظرفیت لري، ولې په افغانستان کې د اوبو د منابعو څخه مجموعي ظرفیت چې تولیدېدلی سي هغه 23,000 میګاواټه برق تولیدېدلی سي. په انرژي برخه کې چې له نورو منابعو څخه څومره ظرفیت موجود ده او څومره برېښنا تولیدېږي هغه به محمودی صاحب تاسو ته وضاحت درکړي. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.